بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر حالې او ستړي مه شوي یم. ملګرو، په ننني کلاس کې مې ستاسو دپاره ډېر مهم ورډز راوړي. نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې روزانه هره ورځ ستاسو دپاره همدغه رنګې مهم ورډز راوړم. نو تاسو یې تر پایه پورې ګورئ. انشاءالله دا ټول ورډز به تاسو په اسانه طریقې سره زده کوئ. دا داسې ورډز دي چې دا به ستاسو په هر ځای کې په کار راځي. نو دا تاسو خامخا زده کوي. پیلنی ورډ موږ سره څه دی؟ میګنانیمس. میګنانیمس وی جنریس ان سپیرټ، یعنی میګنانیمس دا موږ هغه کس ته وی چې کم کس مطلب ډیر ښی یا مطلب ډیر سخاوتي په جذبه کې. میلډرایټ څه ته وی؟ دا وی کلمسي ار آکورډ، یعنی هغه کس چې مطلب موږ سره هغه آکورډ دی، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ میلډرایټ. میلیولنټ څه ته وی؟ دا موږ وی ویشنګ هارم، یعنی میلیولنټ موږ د یو کس دپاره چې کله یا خواهش کو د یو څیز دپاره چې مطلب دا نقصان وکړي، یعنی یو مطلب یو داسې خواهش یې زموږ چې مطلب هغه موږ د خرابۍ دپاره وي، دې ته وی میلیولنټ. میلیبل څه ته وی؟ ایزیلی شیپډ، یعنی کله چې موږ یو څیز په اسانه طریقې سره هغې له شکل ورکولی شو، هغې ته موږ وی میلیبل. منیفست څه ته وی؟ هغه وی کلیر آر اوبویس، یعنی هغه څیز چې هغه موږ سره ډیر کلیر ډیر واضح وي. اوبویس او کلیر دا وی واضحه ده، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو منیفست. میګنیلیکوینټ څه ته وی؟ یوزینګ ګرانډ ورډز، یعنی میګنیلیکوینټ موږ هغه کس ته هم ویلی شو چې کم کس ډیر ښه الفاظ استعمالوي. یعنی اوس مثال خبره، تاسو به یو کس لیدلی چې هغه ډیر ښه الفاظ استعمالوي، نو هغه کس ته تاسو میګنیلیکوینټ ویلی شئ. ماډلن څه ته وی؟ اور ایموشنل، یعنی هغه اورلی ایموشنل، یعنی هغه خبره مطلب چې هغه یا یو هغه کس چې مطلب یا هغه واقعه چې هغه ډیر اورلی ایموشنل، یعنی تا مطلب بالکل ستا سترګو کې اوښې راوستی شي، نو دې ته ویلی شي ماډلن. میوریک څه ته وی؟ دا موږ وی انډیپینډنټ تینکر، یعنی هغه کس چې هغه انډیپینډنټ تینکینګ کوي، یعنی اوس مثال خبره هغه د بل په خبره باندې مطلب دغه نه کوي، هغه چې خپل کم سوچ هغه استعمالوي، نو دې ته وی میوریک. مینډر څه ته وی؟ وانډر سلولی، یعنی یو کس چې مطلب په یو ځای کې مطلب ګرځي را ګرځي، نو دې ته وی مینډر. میلیفلوس څه ته وی؟ سموث اینډ سویټ ساوند، یعنی د یو کس چې مطلب ډیر سموث او سویټ ساوند، یعنی ډیر هموار ډیر ښایسته اواز وي، نو دې ته موږ وی میلیفلوس. منډیشیس څه ته وی؟ موږ وی انټروثفل، یعنی یو خبره چې هغه مطلب رښتیا نه وي، نو دې ته موږ ویلی شو منډیشیس. مرسنري څه ته وی؟ منی فوکسډ، یعنی یو هغه کس چې څوک په پیسو باندې مطلب ډیر فوکس کوي، نو هغې ته څه ویلی شي؟ مرسنري. یعنی تاسو ډونالډ ټرمپ ته وګورئ، هغه چې کوم ځای کې څه کار کوي څه هم کوي، د هغه پیله مطلب توجه په څه باندې؟ په پیسو باندې، نو داسې کس ته تاسو څه ویلی شي؟ مرسنري. میټامارفوس څه ته وی؟ دا موږ وی ټو چینج فارم، یعنی د یو څیز شکل بدلولو ته موږ وی میټامارفوس. میټیکولس څه ته وی؟ موږ وی دا موږ هغه کس ته وی چې څوک ډیر احتیاط کوي. تاسو به داسې کسان لیدلي چې هغه بالکل ډیر زیات احتیاط کوي، نو دغه کس ته تاسو ویلی شئ میټیکولس. ویری کیرفول. میلیو څه ته وی؟ دا موږ وی سوشل سیټینګ، یعنی په سوسایټي کې چې مطلب څنګه سیټینګ شوی. اوس مثال خبره، زموږ د پښتنو چې کوم رواجونه دي مطلب کوم سیټینګ دی زموږ خپل، نو دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ میلیو. مسکرنټ څه ته وی؟ ایول پرسن، یعنی هغه کس چې هغه مطلب ډیر ګناهګار انسان وي، یعنی د هغه د لاس نه بالکل څه ښه کار نه کیږي، نو دغه رنګې کس ته به تاسو څه ویلی شئ؟ مسکرنټ. میټیګیټ څه ته وی؟ ټو لیسن پین. میټیګیټ چې کومه دی دا موږ دې ته وی چې کله موږ یو مثال خبره یو دوو ملکونو منځ کې څه جنګ جګړه یا د دوو کسانو منځ کې او هغه ته کمه کې، نو دې ته هم تاسو میټیګیټ ویلی شئ. او دې ته هم ویلی شئ چې مثال خبره ستا په بدن کې مطلب تکلیف دی، درد دی، تا له ډاکټر داسې ګولۍ درکړه چې هغې ستا هغه درد کم کړو، نو دې ته هم تاسو میټیګیټ ویلی شئ. یعنی میټیګیټ موږ هغه څیز ته ویلی شو چې کم موږ سره مطلب په بدن کې یا په یو ځای کې مطلب موږ سره هغه حالات ټیک کوي. بل موږ سره څه دی؟ مولیفای ټو کام ډاون. مولیفای څه ته وی؟ یعنی اوس مثال خبره یو څیز یا یو کس هغه چې کومه دی مطلب کام ډاون کې. اوس مثال خبره یو کس غصه دی
او تا مطلب مولیفای کو. مولیفای څه ته وي؟ هغه تا د هغه غوسه کمه کړه، نو دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ مولیفای. مورس څه ته وي؟ مورس وي ګلومي آر سیډ. یعنې تاسو اوس مثال خبره یو کس سی کوي، هغه خفه دی، نو دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شئ؟ مورس. دې ته تاسو ګلومي هم ویلی شئ، دې ته تاسو سیډ هم ویلی شئ، او دې دپاره یو بل وړ هم دی، هغې ته وي ډالفول. DOLEFUL ډالفول. یعنې دا هم مطلب هغه کس ته وي چې کم کس ډېر خفه وي. مایرډ څه ته وي؟ دا وي کاونټلیس. یعنی مثال خبره اوس یو سیز دی چې هغې شمار نه معلوم، نو دغه رنګې سیز ته به تاسو څه وی؟ مایرډ. یعنې دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شئ؟ دې ته تاسو کاونټلیس هم ویلی شئ. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. انشاءالله زه امید کوم چې ستاسو به دا کلاس خوښ شوی، او که تاسو ته چېرته د دغه رنګې وړ ضرورت خو وي، نو بیا هم زه تاسو دپاره په راروان وخت کې همدغه رنګې کلاسونه جوړولی شم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.